عبدالرزاق خلجی هغه مهال د خلکو د پام وړ وګرځید کله چې د شنبې په ورځ د کوټې په سیول روغتون کې پر ډاکټر ماهنور ناصر د یوه کس لخوا تیزاب وشیندل سول او د یې مرستې ته ور ودانګل. په همدې وخت کې عبدالرزاق د ډاکټري د ژغورلو په هڅه کې خپل هم د تیزابو له امله ټپي سو. نو هلته چې کې زما ډیوټي په میډیسن وارډ کې ده، د ارتوپیډیک وارډ کې زه د یو ډاکټر ملاوېدو دپاره ولاړ وم. نو قرار ډاکټر عبدالله دپاره نو چې شاته مو وکتل، بس یو چیغې وې، یو بغارې ولې، یو دا رقم اواز و چې ما په ژوند کې تر اوسه نه و اورېدلی. یوه دروازه خلاصه سوه چې ومې کتل، هغه فیمیل ډاکټر و چې په مخ یې وینې را روانې ولې، بس نور څه مې لیدل نه، بېرته دروازه بنده سوه. دویمه چې دروازه خلاصه سوله، فیمیل د باندې راووته او د هغوی کپړې ټولې سوځل سوې ولې. د هغې د عزت بچاوېدلو دپاره بس ما دا خپله وردۍ وکړله او زدې پر بدن مې اواره کړله. له هغه بعده ایدې خپله وردۍ سوله، هغه ما پر سر واچوله. له هغه بعده چې دې په ځان چې زه ډېر ټیټ وینم په وجه د څه شي چې دا ډېر درد له لاسه دغه له لاسه ډېر بېتابه وله، او نو د هغه له لاسه زما لاس او څه پښې وسوځل شوې. بل لور ته د پیښې له رامنځته کېدو وروسته د ډاکټرانو اتحادیې په کوټه کې سخت غبرګون ښودلی او د کاربندۍ او پراخ احتجاج اعلان یې کړی دی. ډاکټران وایي تر هغه به خپل احتجاج ته دوام ورکړي تر څو یې غوښتنې ونه منل سي. تاسو چې هر څومره زموږ د ډارولو هڅه وکړئ، زموږ ښځې نه ویریږي. زموږ ښځې په میدان کې درېږي. تاسو غواړئ چې د زده کړو دروازې بندې کړئ، خو زموږ ښځې به بهر راوځي او زده کړه به ترلاسه کړي. تاسو به یې په کورونو کې بندولو غواړئ، خو هغوی به بهر راووځي او خپلواک کار به وکړي. موږ به خپلې ښځې ځواکمنې کړو او تعلیم به ورکړو. دا د راتلونکو نسلونو میندې دي چې مخکې به ځي او ملت به له ځان سره بیایي. زموږ موخه ډیره ساده ده. هر څوک چې د دې تر شا لاس لري، دا ټول به د قانون مخې ته راوړل کیږي. सबको कानून के कटोरे में लाना होगा. د ډاکټرانو اتحادیې له حکومت څخه د پیښې د شفافو پلټنو، د روغتیایي کارکوونکو د امنیت د ټینګښت او د ټپي ډاکټري د غوره او معیاري درملنې غوښتنه کړې ده. دریم زموږ یو واحد مطالبه چې ده، کوم چې له ګورنمنټ اف بلوچستان چې ده، او زما تحفظ، زما د ګرد هیلث کیر طبي عملې تحفظ، زما د طبي عملې تحفظ چې میلاو سي، زه به ډېر ښه کار وکړم چې زه محفوظ وم، زما مریض به له ما سره محفوظ وي. ډاکټر ماهنور ناصر اوس د کراچۍ په اغاخان روغتون کې تر درملنې لاندې ده. د ترلاسه شویو معلوماتو له مخې د هغې روغتیایي حالت د ډاډ وړ دی او ژوند ته یې کوم جدي خطر نشته. د دې کم سکن برن و، د دې کم پرسنټیج از ټوټل باډي سرفیس ایریا ول هغه 13% و. 13% کې تقریبا 8% ډیپ برنز ول، هغه د مور ورتوي چې هغه کې د غوښه شګرد سره خراب شوی، او کم 5% تی هغه سپرفیشل برنز ول، او آی سایټ کارنیا ګریډ 2 ډیمیج شوی، دوه کارنیا، لیکن اکارډینګ ټو دیم مطلب چې آی سایټ فلال متاثر نه دی، نو پیشنټ د خطرې سبار دی. د پولیسو په وینا همایون شاه چې پر ډاکټر ماهنور ناصر یې تیزاب شیندلی وو، د پولیسو سره د نښتې پر مهال وژل شوی دی. حمید الله ستوری شیراني، DW کوټه.